د طالبانو دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد د انګام کې د نوي جوړېدونکو پوستو لیدنه کړې ده. د طالبانو دفاع وزیر مولا یعقوب مجاهد لیدنه کړې او غواړي چې په کونړ کې نوي پوستې ډېرې کړي او پوستې ښه په مکمله ډول جوړې شي. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو بخیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به یې. په سر کې یادونه کوم که خرابات ټي وي چینل مو نوي سبسکرایب کړی، په درنښت سره خرابات ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. د طالبانو دفاع وزارت وایي د دوی وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد د جمعې په ورځ ډیورنډ کرښې ته څیرمه د انګام ولسوالۍ ته سفر کړی او بین شاهي ګنډو کې میشت خپل ټولې یې له نږدې لیدلې او دغلته د نوي جوړېدونکو پوستو چارې یې ارزولې دي. اعلامیه کې ویل شوي مولوي محمد یعقوب مجاهد خپلو جنګیالیو ته د هیواد له پلوه او ځمکني بشپړتیا د دفاع لپاره لازمي سپارښتنې کړي او د نورو پوستو پر جوړولو سربیره د هر اړخیزه امکاناتو او اکمالاتو ژمنه هم کړې ده. د طالبانو دفاع وزیر مولا یعقوب مجاهد خپل عسکرو ته ویلي چې افغان خلک مو پر تاسو سپارلي، باید ساتنه یې وکړئ او د خپل سر په قیمت یې باید موږ ټول ساتنه وکړو. افغان ولس تمه موږ ته ده او موږ یې د هغوی امیدونه. موږ باید د افغان ولس امیدونه پوره کړو او دښمن ته غاښ ماتونکي ځوابونه ورکړو. د طالبانو دفاع وزیر دا هم ویلي دي چې که جګړه د هر خوا شروع شي باید د خبرو له لارې یې حل حل شي. هغوی ویلي دي موږ هیڅکله نه غواړو چې افغان ولس ته مو زیان هم ورسیږي. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو دا و زموږ ته د مهال چمتو کړی خبر. د نورو تازه خبرونو لپاره خرابات ټي وي چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. د الله په امان، تر بیا ښې چارې.